چې د کوم انسان سره دوستي کې تعلق ساتي نو هغه لاول پکې دا درې خبرې ګوره نو بیا ورسره دوستۍ لاس ورکوه او تعلق ورسره ساته. بیا ورسره ډېر زیات خلک خفه وي که نه نو لاول پکې دا درې خبرې ګورئ که دا پکې نه وي نو د هغه انسان نه لرې اوسه، د هغه انسان سره تعلق مه ساته. لاول پکې دا خبرې وګوره بیا ورسره تعلق وساته که نه بیا به وروسته خفه یې. لاول ځان په ویډیو باندې مکمل پویه که ګورئ بیا به وروسته په زندګي کې خفه یې او ستومانه به یې. ډېر خلک موږ ولیدل چې ډېر زیات ستومانه دی خو چې دا درې خبرې باندې چا عمل کړی دی نو هغه اوس ګل ګلزار دی او ښایسته زندګي تېروي. نو تاسو هم غواړئ چې ښایسته زندګي تېره کړو یو داسې دوست ځانه وګورو چې هغه ټولې صحیح زندګي زموږ سره تېروي، زموږ نه خفه کېږي نه. نو له اولې خبره تذکره ده چې کوم انسان ستا نه په وړه وړه خبره نه خفه کېږي هغه انسان ستا اصل دوست دی. هغه له د دوستۍ لاس ورکوه او د هغه سره تعلق ساته او د هغه سره ستا زندګي صحیح تېرېږي چې په وړوکې خبره باندې نه خفه کېږي. ته ورته خبره مبره وکړې او هغه اګنور کړي هغه خبره څه کوي ډېره اوږده کوي یې نه. اوس ځینې خلک یې که نه چې هغه ورته ته خبره وکړې په وړوکې خبره باندې خفه کېږي نو هغه انسان سره بیا تعلق مه ساته، دوستي ورسره مه ساته. نو دا خبره پکې یاد ساته، هله ورله تعلق ساته، هله ورله لاس ورکوه د دوستۍ چې کله پکې دا یوه خبره وه. دویم نمبر په تا باندې نظر ساتي چې ته د بل سړي سره روان یې نو هغه ډېر خفه کېږي. په دویم نمبر چې هغه په تا باندې نظر ساتي او چې ته د بل سړي سره روان یې د بل سړي سره ګپ شپ لګوې نو هغه له ډېر زیاته غوسه ورځي، ډېر زیات خفه کېږي نو هغه ستا صحیح دوست کېدلی شي. چې ته چېرته روان یې یا د بل انسان سره ناست یې ګپ شپ لګوې نو هغه له ډېره زیاته غوسه ورځي، خفه کېږي په دې خبره باندې چې دا ولې دې سره ناست دی، په کار وه چې دا زما سره ناست وی، زما سره تعلق ساتلی، زما سره ګپ شپ لګولی نو دا صحیح ستا دوست دی. دې له د دوستۍ لاس ورکوه او د دې انسان سره تعلق ساته. دویم نمبر باندې خبره باندې پوه شوئ چې چېرته پکې هم دا دویمه خبره وه نو تاسو ورسره تعلق ساتئ او د دوستۍ لاس ورله ورکوئ. او دریم نمبر هغه چېرته هم ته نه یې تا ویني تا ته کال کوي او تا ته میسج کوي نو دا درې خبرې پکې څارئ نو د هغه سره بیا تعلق ساتئ او د هغه سره زندګي تېروئ. که دا درې خبرې پکې نه د هغه انسان سره تعلق مه ساتئ بیا به ډېر زیات وروسته خفه یې. موږ ډېر زیات ولیدل که نه بیا ستومانه یې. نو تاسو به هم ستومانه یې. ویډیو د نورو ملګرو سره شیر کړه چې نور خلک هم ستومانه نه شي او دا ویډیو وګورئ.